ممکن تاسو ته نوې او عجیب هم ښکاره سي چې موټک نه په اسلام کې یو حرام عمل ده او نه له طبي نظره مشکل جوړوي. نن سهار په ټیک ټاک کې مې یو ویډیو کتله، یو کس دی چې ځان ته ډاکټر وایي، نه پوهېږم چې ډاکټر دی، ویډیو ډکه کړې ده او وایي چې ماسټربیشن یا عام اصطلاح لاس استفاده کول د نرانو دپاره ښځو دواړه دا په شریعت کې هېڅ مشکل نه لري. او بیا مخکې ځي وایي چې څوک هم وایي چې دا مشکل لري، دوی بکواس کوي او بې معنا خبرې کوي او دوی جب ګټې دپاره دا وایي. اصلي چې دا حرام دی، هغه کې جب څه ګټه ده؟ بیا مخکې ځي چې دا میډیکلي انکرج شوی دی چې ته باید وکړې، او بیا وایي چې دا باید یعنې خالي شي. نو زه چې دا کوم بعضې طبي الفاظ استفاده کوي، زه پوه شم چې نه په اسلام کې معلومات لري او نه په طب کې معلومات لري. صحیح خبره ده. نو که څوک وایي زه معلومات لرم، بهترین کس ته دا پوښتنه جواب کړي، لیکن تا نه بعد زه ورته اوپن چیلنج ورکوم، بالکل که غواړي د باندې ډیبیټ وکړي، صحیح ده، مناظره وکړي، اهلا وسهلا. بالکل. ځکه بعضې وخت کې باید موږ سټرونګ سټینډ واخلو، ځکه ځوانان بې معنا او تقریبا 3 لک کسانو ویډیو کتلی وو. او تاسو ماشاءالله دا بیکګراوند ځکه وړاندې کوم، دا مهم دی. ستاسو ذاکر نایک منځ کې هم په دې موضوع بحث و. ذاکر نایک سره ما وخت تېر کړی، درس مې ته ویلی، هغه مې کړی، لیکن زه تاسو سره راضي وم ځکه تاسو په حق باندې وي. دا خبره ما هغه ته کړې هم وه. نو بهترین کس ته یې دې موضوع کې چې دا جواب ورکړي چې شریعت څه شی وایي د دې موضوع کې. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. لومبي خبره خو دا ده چې څوک چې د شریعت باندې خبرې کوي، پکار چې هغوی شریعت یې ویلي. بالکل. اوس چې زه لاړ شم او یو کس ته وایم چې یاره تا سر کې درد ده، فلانکي دوايي وخوره او دا اپریشن فلانکي وکړه، او څوک وایي ته ډاکټر یم، زه ډاکټر نه یم. خلک وی لیونی دی، لکه دا خو څوک نه مني که نه. بالکل. اوس دا ډاکټر صاحب چې راغلی دی په ټیک ټاک باندې، هغې ته وایي چې تا شریعت چېرته ویلی ده، تا علم چېرته کړی ده. لکه اسلام دومره سپکه خبره نه ده چې هر څوک چې خوله اوچت کړي ورباندې خبرې وکړي. لکه دا عمومي خبره ده، قرآن یې ویلې ده، حدیث ته ویلي دي، فقه ته ویلې ده، مذاهب ته ویلي دي، ادله ته ویلي ده. دا چې خو نه دي ویلي، بیا ډاکټري کوه، لاړ شه خلکو ته د سر درد دوايونه ورکوه، لکه ملا سر درد مه جوړېږه. خو ډاکټري هم معلومه ده، فکر کوم چې ډنټسټ دی، والله اعلم. یعنې زه نه پوهېږم چې شي بس ډاکټر دی. خلکو له عبادات ولې خرابې؟ لومبي خبره دا ده چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی د خپل دا حلال خواهشات چې دي هغې پوره کولو یو ترتیب بیر کړی ده، څنګه به کوې که نه. هغه یو سړی ښځې سره واده وکوي، دی سره خپل دا طبي یو ناچرل خواهشات به پوره کوي. صحیح شو. دی نه علاوه الله حرام کړی ده نور. بیا دا نه ده چې اوس به لیست جوړېږي چې دام نه شو دام ولې چې داسې خو ډېر شوزونه دي. مطلب دا لاس استعمالول یا د لاس استفاده کول یا ماسټربیشن خو صرف یو خبره ده که نه. اوس څوک کوي چې یو بوټي سره ځان وجنګوي یا ځانور سره، لکه دا خو قرآن کې لیست به نه راځي که نه. قرآن کې دا ده چې حلال طریقه دا ده. صحیح شو. بالکل. دې آیات تفسیر کې عایشه رضی الله عنها نور خبره کړې ده چې د دې مطلب ده چې دې علاوه حرام دي. صحیح شو. دی کې امام شافعي صاحب په دې واضح تفسیر، امام شافعي صاحب دا نه ده چې څوک مولا داسې نه، سلف الصالحین امام شافعي صاحب وایي چې دا لاس استعمالول دا حرام ده په دې آیت تفسیر کې، چې دې آیت دا مطلب ده. صحیح شو. زما هغه ویډیو تاسو به لیدلي، ډېر تفصیلي ویډیو ده. هغې کې مونږ لکه هر کتاب سکین هم کړی ده، او چې ته غواړې د تعالی بیا به واستم چې ته اچولی شي دلته که نه. دین علاوه اسلام کې د صحابه رضی الله عنهم نه چې کوم روایت ډاکټر ذاکر نایک هم پیش کړي ده، ټول ضعیف دي او خو پرېږده که نه. د صحابه رضی الله عنهم زمانې نه اوس هم پورې د علما جمهور چې وګورې هغوی ټول وایي دا حرام ده. اسلام کې د صحابه دور نه پس یو غټ ائمه چې دي، علما چې دي، اتفاقا چې ټول امت ته لاړ شي، د افریقې نه والا چې روس پورې او د چین نه والا امریکې پورې، هغه امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد، دا څلور مذاهب دي. دې څلور واړه ویلي دا حرام ده. نو کېدای شي دغه ډاکټر صاحب د څلور موانه ډېر علمیت یې لاس سره وړی دی،
کېدای چې شي دې صحابه د باندې ډېر ښه پوهېږي. د باندې اجتهاد کړ، ابوبکر صدیق نه ښه پوهېږي، امام ابو حنیفه نه ښه هغه پوهېږي، باندې ښه امام اجتهاد مالک ابن انس نه ښه پوهېږي، یو اجتهاد ته راغلی دی چې امام اوس شافعي نه ښه الله پوهېږي، اکبر. امام احمد بن حنبل نه ښه پوهېږي. یعنی بعضې وخت کې دغه شی خلک زما ویښته دروي. او کنه اوس یو بله خبره کوم. لومبي خبره خو دا رالو چې قرآن کې د استدلالا دا حرام ده، ولې چې قرآن د حلال دا طریقه دین علاوه چې څوک کوي هغه ظلم کوي، غان خرابوي قرآن. دا زما تفسیر نه ده، ما وایي طبري ته لاړ شي، ابن کثیر ته لاړ شي، د عایشه رضی الله عنها روالی دی، امام شافعي تفسیر وګوري هغې دا وایي چې دا حرام ده. د احادیثو کې د نبی علیه الصلوۃ والسلام احادیثو کې دی کې څه ذکر نه ده چې دا حلال ده یا مباح ده. احادیثو کې څه راغلی ده چې څوک چې واده نشي کولی دغه داسې خپل خواهشات نشي پوره کولی، څه به کوي؟ روجې به ساتي. بالکل دا نه دی ویلي چې خیر دی لاس استفاده وکړه. د حدیث کې هم د استدلالا حرام ده. د څلور واړه مذاهبو کې حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي، ټول څلور کې دا حرام دی. هغې نه رواله د غټ علما کم چې د ژوند د علم نه تېر کړي، زموږ زمانه کې امام شیخ بن باز والا د سعودي غټ مفتی و، د شیخ تقی الدین شیخ تقی عثماني وګوره، لکه بغیر مذاهبو کې دا د حنفي هم والا، شافعي هم والا، شیخ ابن عثیمین رواله ده، د ټولو وایي دا حرام دی. او بل موږ یو حادثه نه لرو چې سیرت کوم ځای چې نعوذ بالله صحابي دا کار کړی نعوذ بالله نه. یعنی موږ بهترین مثال دا صحابه کرام اسلام څنګه ځان ته مدد کړی. موږ دا لرو چې نبی اسلام صحابه ته وایي چې نه، چې واده نی کړي روجې ساته. اوس دا مطلب ده چې بل یو مباح کار چې جایز وو نبی اسلام به ورته ویلي وو چې الکان چې نبی اسلام ته رالو چې موږ واده کول غواړو، موږ سره لږه استعداد نشته چې اوس واده وکړو، څه وکړو، لکه یو جذباتي یو نېچرل ډیزایر که نه. نبی اسلام چې بل حلال طریقه وه هغې به ته به ویلي، هغه وایي نه روجې وساته، صبر وکړه، واده وکړه. دلته دوی یو دلیل ورکوي چې ته ډارېږي چې ته زنا کوې، بیا دا وکړه. مګر دا خو داسې خبره وشوه که نه چې ته لوږې نه مړېږي او خنزیر وخوره، لکه چې ته صحرا کې او بس تږي او مړېږي شراب یې وڅښه، لکه دا خو دلیل نه ده که نه. مرګ او ژوند بحث دی دلته خو مرګ او ژوند بحث نشته دی. او دې کې اوس دا خبره ده زیاتر چې دا کار چې څوک کوي، لکه چې مونږ سټیسټکس وګورو، تاریخ وګورو، طب وګورو، هغه دا نه ده چې بیخي چې لکه یو ښځه ورته ناسته ده ولاړه ده او دا بیخي بس تیاره ده او نه بس ځان دې بچ کړه، نه داسې نه ده. دا خلک غلط لکه تصور جوړوي که نه. او دا هم نه ده چې چېرته جومات کې کښېني او ممبر ته ګوري. دا خبر تاسو کړې وه چې هلته ویلي وو چې څوک هم دا کار کوي هغه جومات ممبر کې ناست نه وي، هغې کې بیا ډېر زیات نور یو خرابیانې او لکه شهوات او غلط شی ته کتل او غلط سوچونه، چا سره طبي لحاظ سره یو ډېر ضرر انسان ته رسي. اوس دا ډېرې خبرې لکه مونږ د شرم د لاسه او د حیا د لاسه تفصیلا نه کوو، خو هسې د دین د استفاده د لاسه لږ غوندې، ولې چې دې باندې ما د صرف قرآن حدیث نه ریسرچ نه دی کړی. هغه ټایم چې ما هغه ویډیوګانې لکه جوړ کړي او الحمدلله مونږ او ډاکټر ذاکر نایک سره یو ډېر مینه لرو، هغوی سره لکه د مینې محبت سره مونږ دا خبرې کړي، د هغوی سره بیا ملاقات هم شوی و. هغې کې ما لکه طبي لحاظ نه هم کتلی و. تاسو پته ده چې ډېر زیات چې یو سړی دا کار وکړي یا یو زنانه هغې چې بیا واده هم کړي هغې دا کار نه پرېږدي، پوه شو، یو سایکولوژیکل خبره ده. او هغې نه بیا د هغې منځ کې ډېر اختلافات راځي، مشکلات راځي، جنګونه راځي، ولې چې څوک د خیالي دنیا ته لاړ شي او د نت باندې غلط شیزونه ګوري. اوس خو هر ځای لکه چې کول غواړي څوک ملاویږي ورته که نه، هغې یو سایکولوژیکلی هغه یو خیالي دنیا ته لاړ شي، یو 15 منټ یو ویډیو ګوري، 15 منټ یو بیخي بدل ګوري او یو سپین او تور دا او هغه که نه، بیا چې هغه یو کس سره ژوند تېروي هغې دماغ باندې یو اثر ده چې هغه نوې شیزونه غواړي، 2 منټ پس هغه بل څه غواړي، بیا یو بل سره دا مینه او یو خواهشات پوره کول مشکل شي.
زنانه طرف نه او سړو طرف نه، خو سړو طرف نه زیات. بالکل د څنګه یو نر یو ځوان خپل د شهوت کنټرول کی. بالکل دا ډیره خسته خبره ده وکړو. وګوره د ډاکټر صاحب پرېږده ما پرېږده د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث ته لاړ شو. زمونږ ښایسته نبي علیه الصلاة والسلام د الله د وحي سره جوابونه به ورکول. هغوی دا خبره وکړو چې څوک ځوان چې واده کول شي ودې کي. مونږ کله اوس دا غټه لانجه ده چې اوس چې څوک واده کول غواړي خلکو غټه وخه یې جوړ کړې د هغې نه لږه نه دې پرېږدي او دا مهر مسله دومره کړې ده او پلار نه او د خاندان او نه دا لانجې ختمول دي. حالکه ځواني واده کول شي ودې کي. جنۍ ځوانه شوه بس واده که په قرآن او په حدیث. دا فکر مه کوو چې یار ما 100 ځله پاونډ به رایو لاکونو، دا خبرې پرېږده. مهر ساده ساته الله دپاره او واده وکړي. خیر دی بیا سکول دی یی ډیوټي دی کوي کار دی کوي رزق دی ګټي الله به پکې برکت واچوي. دی نه چې زناګانو ته خلک سي یا دی نور ماسټربیشن سي. دی نه پکاري چې مونږ لکه یو قوم یو امت سوچ وکړو چې زمونږ ځوانانو څنګه حفاظت وکړو. دا لومړی خبره ده. پکاري چې څوک واده کولی شي ودې کي. تام الحمدلله لکه دا ده چې دا سوچ و فکر به کړي چې اوس ځواني کې لکه تا ډېر سفرونه کړي دي ملکونو ته لاړې، اوس چې تا واده نو کړې بیا به خامخا یو فتنه به جوړېدو. ما چې لکه الحمدلله دین ته رخ کړی ما एकदम واده وکړو. صحیح شو. دویم خبره دا راځي چې انسان د تقوا اختیار کی، صبر اختیار کی. دا نه ده چې څه غواړې بس ډز به کوې. دغه نظر ساتل خپل څومره تماس لري د تقوا دا بیا راشي که نه چې ته خپل منځونه ذکر اذکار د الله سره یو مینه جوړول دا ډېر ضروري ده. بیا دې سره د حرام نه به ځان بچ کوې. دا غلط شی ته کتل خاص طور نن پورې چې دا نت راغلی دا ډېر یو غټه فتنه ده. لکه ډېر ښه استعمالولی شو دا ویډیوګان خلک په نت ګوري او علمي استفاده کوي. دا ښه خبره ده خو دې سره ضرر هم ډېر ده. کله کله خلک غلط طرف ګوري، غلط شیزونه ګوري، فلمونه دي او نور شیزونه دي او دا کفارو